پوهه پوهنه پوهه دا د پښتو خورا لرغوني او زړې ریښې دي چې د دې څخه تر اوس مهاله پورې ډېرې وایي رغونې کیږي او د دې پوه څخه پوهنه د پوهنه څخه پوهنتون جوړ شوی دی پوهنتون د لوړ درشل امان الله شاه تر مهاله پورې په دارالعلوم باندې دی او بیا وروسته په پوهنتون سو چې ډېر ښایسته ویلی یا ډېر ښه ښکلی ویز ویزه رغونه ده چې پوهنه علم ته وایي او تون وظایف ته وایي خو تون څلور نورې بڼې لري د تون څخه ډېر ویونه جوړ شوي دي لکه په روغتون کې درملتون کې روزنتون کې پډیتون کې وړکتون کې چې په انګریزي کې کینټرګارټن ورته وایي او داسې نور او بله اړول سوې بڼه یې تان ده تان هم د ځای په معنا دی چې موږ یې وینو په ملتان کښې په بوستان کښې په ګلستان کښې په پستان کښې پستان کې ته وایي یعنې د پویو ځای او همدارنګه په ته کې ته چېرته دلته هلته هلته او داسې نور کښې او بله اړولې بڼه د تون تو ده چې په پښتو کې تر اوسه پورې خوندي ده او دا نوم په کندهار کې ډېر دود لري د پو یا پوی څخه په لرغونې یا زړه پښتو کې پوهیت جوړ شوی دی پوهیت چې په عربي کې شاعر ورته وایي او پوهیتا یې ښځینه بڼه ده چې شاعر ورته وایي د دې پو څخه پوهاوی جوړ شوی دی چې د تفاهم په معنا دی پوهاوی را پوهاوی افهام او تفهیم دپاره ډېر ښایسته ویی دی جوړ شوی دی پوهول ښه مصدر دی په پښتو کې پوهېدل د پوهول څخه پوهونکی پوهونکی د پوهېدل څخه پوهېدونکی او پوناکی دا ویونه جوړ شوي دي او همدا ډوله د پوهنتون د جوړښت لاندې پوهنځی جوړه شوې ده پوهنځی یعنې د پوهنې ځای چې دا ځای هم ډېر لرغونی ویل شوی دی چې هغه د ځای دوهمه برخه یې ځای ده چې دا همیشه د جم څخه ځینې توري د ویشتي یا لهجوي توپیر په اساس باندې په ځای باندې اوړي چې د دې ځای څخه ځای جوړ شوی دی یا مثلا تا چې ګوري چې د جواب څخه ځواب جوړ شوی دی د جار څخه زار جوړ شوی دی د جلبۍ څخه ځلوبۍ جوړ شوي دي او د رنځ څخه د رنج څخه رنځ جوړ شوی دی او د انځر څخه انجر جوړ شوی دی انجر توپیر دی چې جم په ځای باندې اوړي او ځای کله کله په جم باندې اوړي خو دا توپیر دی نو پوهنځی د هر څخه د فاکولټې دپاره جوړ شوی د فاکولته ښځینه بڼه ده چې اوس هم کیدای شي په کابل پوهنتون کښې پوهنځي ته فاکولته ووایي په هغه وختونو کې 40 کاله مخکې چې زما یاد دي ډېر عام و او په دې ډول باندې ښوونځي هم ښوونه او ځای دی ځای د ځای اړولې بڼه ده چې دا وایي د مدرسې دپاره راغلی چې مدرسه هم ښځینه بڼه ده د دې سم مقصد دا دی چې پوهنځي د فاکولټې دپاره جوړ شوی ده او ښوونځي د مدرسې دپاره جوړ شوی ده مدرسه هغه ځای دی چې دیني زده کړې پکښې کېږي چې دا هم ښځینه بڼه لري خو اوس ځینې خلک پوهنځی او ښوونځی
ورته وایي چې په نارینه بڼې ویل کېږي. دا و د دې ترتیب د پوه یا پوهه یا پوهنې څخه نور ځینې نور ویونه جوړ شوي لکه پوهن غونډ چې ګرد ویشو ته وایي یا مثلا چې په عربي کې دایرة المعارف ورته وایي. دا په پښتو کې پوهن غونډ ښه کلمه ده دا جوړه سوې ده. یا مثلا پوهن غونډه د کنفرانس لپاره جوړ سوې ده. همدا ډول د پوه ډېر غړي یا جمع پوهان دي او پوهنه هم د ساينس او یا د ایجوکیشن لپاره پوهنیز د ساينټیفیک لپاره ډېر ښایسته ویل دي. پوهوالی لرنینګ پوهان پروفیسر فول ته وایي. پوهاندي پروفیسرشپ ته وایي. او همدارنګه پوهنوال اسوسییټ پروفیسر ته وایي. پوهندوی پروفیسر ته وایي. او پوهیالی اسسټنټ پروفیسر ته وایي. پوهنیار اسسټنټ پروفیسر ته وایي. کېدای شي په درجه او په تجربه به دا دوې درجې څه توپیر سره لري. پوهنمل اسسټنټ پروفیسر ته وایي. او همدارنګه د پوهه او پوهه اړولې بڼې شته. پوهه او پوهه چې دا هم په هغه کې شته په پلاس پوهه کې شته چې فلسفې ته وایي. په جغرافیه کې وایي چې جغرافیه ورته وایي. نو دا وی لرغونې بڼې د دې پوه یوه ډېره لرغونې بڼه چې په انګریزي ته راغلې ده. په دې انګریزي کې پوم و شعر ته وایي. د دې پوم لومړنۍ برخه پوه ده. دغه د پښتو ډېره پخوانۍ ریښه دلته موجوده ده. او پویټ و شاعر ته وایي چې دا لومړۍ برخه یې د پوه ده چې موږ په زړه پښتو کې پوهیت او پویتا ورته وایو. او ځینې نور دا ډول ویونه پکې جوړ شوي دي چې پر زیاترو باندې زه دلته وغږېدم. نو دا و د ژبپوهنې او وییپوهنې پرله پورې لړۍ او د پوهه پوهنه پوهه په باره کښې څېړنه او ډېره مننه.